سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. نن د فوتوشاپ CC 2020 یو دېرشمه جلسه یا هم برخه ده چې په نننۍ جلسه کې به زه تاسو ته د پین کوم ټول چې موږ را پیل کړی و د هغو وروستۍ جلسه ده چې د هغو څخه یو آپشن چې پاتې شوی و هغه پت و او په پین کې د ما نه ځینې شیان له یاده وتلي وو. غواړم چې هغو ته یو لنډه یادونه وکړم تر څو پورې د موږ کوم کورس چې دی هغه یو کمپلیټلی او مکمل کورس وي واقعیت هم. نو راځو پیل کوو یې. وګورئ په پین کې زما نه یو څه چې یاد وتلي وو مخکې له دې نه چې زه پات شروع کړم صرف دوې خبرې درته کړم. وګورئ چېرته موږ غواړو چې یو شکل وباسو سمه ده. وګورئ په دې ډول څه وګورئ سمه ده او غواړو ځای په ځای دلته ماتېدنه رامنځته کړو یا یې هم یو ډول مات کړو. نو موږ صرف آلټ بټن باندې کلیک کړو او حرکت ورکړو سمه ده. وګورئ مستقیم دلته موږ ماتېدنه رامنځته کړله په دې ډول څه سمه ده. او په دوه حالت کې سمه ده. وګورئ که زه چېرته راسم دلته غواړم یو شکل جوړ کړم په دغې ډول څه سمه ده او غواړم دلته یو انکر پوینټ اضافه کړم د انکر پوینټ باندې کلیک کړم. اوکې وګورئ په دغې ډول څه او غواړم دلته ځای په ځای ماتېدنه رامنځته کړم. تاسو به آلټ بټن نیسئ او کوم دغه هینډلونه چې دي د انکر پوینټ دو ته به حرکت ورکوئ. وګورئ دا کومه ښی خوا چې ده دا هېڅ بدلون نه خوري په هر صورت کې کوي. وګورئ سمه ده. اما که دغو بل انکر پوینټ ته تغییر ورکړئ وګورئ لومړی باید تاسو سلیکټ وکړئ انکر پوینټ باندې وګورئ او آلټ بټن مو نیولی وي په دوم کې هېڅ تغییر نه رسي چې په ځینو حالاتو کې موږ ته دا مهمه ده ځکه ځینې وخت ضرورت کېږي. او که چېرته غواړو چې په مایل ډول څه حرکت وکړو هغه هرې خواته وي صرف تاسو به د کنټرول بټن نیولی وي او هغو ته به حرکت ورکوئ. په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې په هغو کې تغییرات راوړئ سمه ده. وګورئ که چېرته موږ پین باندې کلیک وکړو وګورئ سمه ده. اوکې پین ته راځو او غواړو چې په دو کې نور شیان چې دي غواړو په دو شکل کې تغییر راوړو نو موږ کولی شو په عادي حالت کې له دې نه استفاده وکړو او یو څه پکې اضافه کړو. خو که چېرته موږ دلته کوم د منفي یا ماینس علامه چې راغلې ده دا په دې معنا ده چې دغه انکر پوینټ له منځه ده له دې ځای نه له منځه وړي سمه ده. نو دغه دوې نقطې وې چې د ما له یاده وتې وې په تېره جلسه کې صرف مې غوښتل چې په دې جلسه کې یو لنډه یادونه ورته وکړو. راځو پت ته. وګورئ پت چې دی دلته خاص کارونه دومره نه لري ښه صرف پت که چېرته موږ په پت باندې کلیک وکړو صرف پت دلته څنګه کېږي جوړیږي به یا به پت دلته معلومیږي چې وروسته موږ که چېرته کنټرول ډي یا هم دلته په تو کې تغییرات راوستل وغواړو نو پت به دلته موجود نه وي. نو زه غواړم بېرته یې کنټرول زاید کړم کولی شم په پت کې بیا هم تغییرات راوړم. نو پین ته راځم یعنې د ما مطلب دا وه چې په پت کې موږ کوم شونه کار اخلو یا د څه لپاره په پت استفاده کوو. وګورئ زه غواړم د تصویر فوتوشاپ ته راواخلم. وګورئ په پت کې موږ په حالاتو کې له پت څخه استفاده کړو چې موږ ډېر دقیق سلیکشن ته ضرورت لرو. ډېر دقیق سلیکشن کې موږ له پت څخه په بښنې سره له پت څخه موږ استفاده کړو سمه ده. د مثال په ډول سره زه غواړم دلته سلیکشن وکړم سمه ده او زه نه غواړم چې ډېر وخت دلته په دغه سلیکشن باندې ضایع کړم اما غواړم چې په عجلې سره سلیکشن وکړم. صرف په تاسو په لوړو سطحو کې چې کومې موجودې دي هلته به سلیکټ کړئ. نو که چېرته تاسو د زیات دقت څخه استفاده وکړئ نو واقعیت یو ډېر ښکلی سلیکشن به تاسو ترسره کړی وي. وګورئ سمه ده. په همدغه ډول باندې موږ مخته ځو په هغو پروژو کې چې په هغو کې ډېر ډیپ سلیکشن ته یا هم ډېر ژور سلیکشن ته ضرورت وي نو تاسو کولی شئ بیا له دغې سلیکشن څخه استفاده وکړئ. وګورئ په دغه ډول باندې زه مخته ځم. نو وګورئ دلته موږ بیا هم په دې کې ډېر دقت وانه اخیستلو سمه ده ډېر دقت څخه هم کار نه دی اخیستی. نو په
په لومړي سر کې تاسو باید له ډېر دقت څخه استفاده وکړئ چې وخت ډېر مهم دی. تاسو کولی شئ په لومړي سر کې بدون د دونه چې بیا په انکر پوینټونو کې تغییرات راوړئ کولی شئ د مغو ځای نه تاسو سلیکشن په مستقیم ډول سره مخته راوړئ، خو صرف زه غواړم چې لومړی موږ کوم پت چې موجود دی هغه موږ مکمل کړو، وروسته بیا موږ څنګه وکړو په پتو کې تغییرات راوړو. سمه ده، تاسو کولی شئ چې هماغلته هم په هغو کې تغییرات راوړئ چې یو څه د کار د لنډېدو سبب د موږ کېږي. نو په دغه ډول باندې زه راځم. سمه ده، وګورئ موږ بیا هم یادونه کوم چې موږ د دقیق سلیکشن د پت څخه استفاده نه ده کړې. سمه ده، نو تاسو به خامخا یو څه دقت ورته کړی. سمه ده، ځکه مهم دی. دلته مو مطلب چې دلته موږ صرف انکر پوینټونه خپل کوم پروجیکټ چې دی یا موږ وټاکل. سمه ده چې انکر پوینټونه ورته وپېژندو او په هغو کې وروسته تغییرات راوړو. نو موږ ډېر لوی تصویر راخیستی چې واقعیت یو څه زیات وخت ته ضرورت لري، خو خیر زه نه غواړم چې په دو کې ټول سلیکشن وکړم ځکه وخت ضایع کېږي. دلته خپل پت بیرته بندوو. وګورئ په دې ډول سره موږ دلته دغه کوم سلیکشن چې وکړو په دو کې اوس په ډېر عادي ډول سره موږ کولی شو تغییرات راوړو. د ډېر دقیق سلیکشن دپاره موږ له دې نه استفاده کوو. د مثال په ډول سره زه راځم بیرته دلته کلیک کوم او په ډایرکټ سلیکشن باندې کلیک کوم. وګورئ په دې ډول سره دلته موږ ته پت منځته راځي. وګورئ سمه ده، نو وګورئ سمه ده که چېرته زه کلیک وکړم اوکې ډیمو سلیکشن سمه ده. وګورئ تاسو کولی شئ دلته راشئ کنورټ پوینټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو په کنورټ پوینټ باندې کلیک وکړئ کولی شئ په دو کې تغییرات راوړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم دلته ځینې تغییرات په سلیکشن کې راوړم. وګورئ دغه کومه نقطه چې ده غواړم دا یو څه ښکته راوړم، خو که چېرته دا موږ په لومړی وخت چې وه مخکې راځم چې سلیکټ کړو هلته موږ ښه کار کړي وای نو ډېره ګټه به هم کړې وه، ځکه هلته یو څه موږ ته بیا یو څه ډېر ساده و. سمه ده، وګورئ او دلته کوم انکر پوینټونه چې موږ رااخیستي دي وګورئ هغه لوړو سطحو ته موږ صرف ځو په دغه ډول سره. نو که چېرته کوم انکر پوینټ ته ضرورت نه وه یا اضافي وه چې دلته موږ اکثرا اضافي راوړي دي کولی شئ هغه حذف کړئ. وګورئ په نورمال حالت سره کولی شئ هغه څنګه کوئ حذف کړئ او په بل کې تغییرات راوړئ. بېرته راځم زه کنورټ پوینټ ته کلیک کوم او یو ډول کش کاږم. دې ډول سره به موږ ته سلیکشن وشي. سمه ده، وګورئ دلته یو انکر پوینټ ته ضرورت دی په دې ځای کې کولی شئ دلته تاسو څنګه کوئ ورته ایډ یې کړئ. کله چې تاسو انکر پوینټ ایډ کړه اوس تاسو به بېرته راشئ کنورټ ته. اصلا وګورئ کولی شئ چې کوم سلیکشن چې دی تاسو په نورو طریقو هم وکړئ. سمه ده، نورې ښکلې اسانه طریقې نورې هم موجودې دي، خو ځینې وخت په پروژه کې د ډېر دقت دپاره موږ له دغې سلیکشن څخه استفاده کړو. وګورئ په دغه ډول سره موږ سلیکشن کړو. نو که چېرته موږ په دغو سلیکشن باندې کار وکړو نو وخت یو څه ډېر ضایع کوي زموږ. وګورئ اوکې بېرته راځو دلته او وګورئ صرف موږ د مربوطه ساحه کش کاږو. وګورئ سمه ده، خو که چېرته موږ په لومړي حالت کې نو بیا موږ هلته ډېر اسانه سلیکشن کولی شوی. زه غواړم وګورئ بېرته دا کوم سلیکشن چې دی کنټرول ډي یې کړم له منځه یوسم. سمه ده، په لومړي حالت کې د پین په واسطه باندې چې کوم سلیکشن موږ کړو صرف هغه سلیکشن تاسو ته ږدم. اوکې پین ته راځو. سمه ده، وګورئ که چېرته زه کلیک وکړم دلته ماوس یو ډول کش کاږم. سمه ده، بیا دومه نقطه دلته ټاکم، همدغه ډول بله نقطه دلته ټاکم چېرته چې ضرورت وي. سمه ده، وګورئ F12 تصویر لومړني حالت ته راشي. وګورئ په دغه ډول سره یوه نقطه دلته ټاکم، بله نقطه هم داسې، یعنې دلته تر اوسه پورې ضرورت نشته. وګورئ ډېر په ساده طریقې سره که چېرته تاسو غلطېدئ کنټرول زید څخه استفاده کولی شئ. دومه نقطه مستقیم ډول تاسو کولی شئ وټاکئ. تر اوسه پورې خو ساده دي. کنټرول زید دلته لوړه نقطه به تاسو ټاکئ. وګورئ یا هم صرف دلته. سمه ده چې وروسته به دا یو څه کش کاږئ په دغه حالت. وګورئ سمه ده، یعنې د هغو سلیکشن دپاره چې ځینې حالاتو کې مهم وي موږ د هغو نه استفاده کړو. ما مخکې درته وویل چې چېرته موږ غواړو چې
په مستقیم ډول سره لاړ شو بدون د دونه چې موږ ته یو څه مایل حالت تصویر غوره کړو نو موږ کولی شو چې د الټ بټنې څخه استفاده وکړو په همدغې ډول سره مخته لاړ شو نو کولی شي په همدغې ډول باندې سلیکشن وکړو یعنې د ډېر دقیق سلیکشن دپاره موږ له انکر پوینټ څخه استفاده کړو نو په همدغه ډول باندې د مثال په ډول سره موږ سلیکشن وکړو سمه ده نو که چېرته موږ اوس په هغو سلیکشن باندې ډېر وخت ضایع کړو هم ښه نه ده سمه ده نو زه غواړم صرف تاسو ته هغه مربوط کوم شیان چې دي هغه وښایم د مثال په ډول سره موږ سلیکشن په دغه ډول سره وکړلو موږ په دغو سلیکشن کې اوس د څه دپاره موږ څنګه کار بدونه اخیستلی شي وګورئ دلته موږ ته میک یعنې جوړ کړه څه شی سلیکشن راته جوړ کړه ماسک لیر راته جوړ کړه او یا هم یو شکل ورته جوړ کړه موږ کولی شو په دغو درې حالاتو کې له پت څخه استفاده وکړو وګورئ که سلیکشن وغواړو بدون د دونه چې موږ پیدر ورکړو چې پیدر موږ په تېرو درسو کې ویلی سلیکشن دا به موږ ته سلیک شي چې کولی شو د دونه بیا دلته تاسو کولی شئ ماسک لیر جوړ کړئ یا کاپي واخلئ او یا هم کولی شئ پیدر ورکړئ بېرته کنټرول زاید په دوم قدم کې ماسک لیر موږ له دې نه جوړولی شو وګورئ ماسک لیر موږ وکولی شو چې دونه ماسک لیر جوړ کړو چې کله موږ ماسک لیر پرې جوړ کړو بیا هم کولی شو چې دغه انکر پوینټونه کوم چې په هغو کې تغیرات راوړو موږ هغه سلیکشن څنګه وکړو په مطمئن ډول سره هغه سلیکشن ترسره کړو وګورئ کولی شو موږ شیپ جوړ کړو یا شکل جوړ کړو چې په ځینو حالاتو کې له دغه تخنیک څخه د پت له تخنیک څخه د لوګو په ډیزاین کولو کې ډېره زیاته استفاده کېږي د مثال په ډول یو نفر یا یو مشتری تا ته راشي یو لوګو هغو په یو تصویر یې راوړی وي یا هم هغو رسم کړی وي او تا ته وایي دغه لوګو ما ته جوړه کړه نو بدون د دونه چې ته نور تخنیکونه پرې وکاروئ کولی شي چې د کوم پین څخه یا هم د پت څخه استفاده وکړي چې په پین کې موجود دی او هغو ته هغه لوګو څنګه وکړي ډیزاین کړي یا هم جوړه کړي نو په همدغه ډول باندې موږ کولی شو نور هم مخته ولاړ شو نو په وروستیو کې چې دا د پین وروستی جلسه راځي غواړم تاسو ته یو کوچنی شانته ډیزاین وکړم سمه ده وګورئ ډیزاین په دې ډول دی delete control shift alt سمه ده وګورئ چې کله موږ ته شکل جوړوله shift alt بټنه په یو حالت کې د یو ویکټور شکل دی سمه ده نو په دې کې تغیرات نه راځي وګورئ موږ نوی لیر باید راواخلو چې موږ په تېره کنټرول زید کې هغه له منځه وړی وه سمه ده وګورئ shift دغه ډول سره نو وګورئ موږ دلته صرف چې کله په دې باندې کلیک کړی وه په دغو لیر باندې کلیک وکړو چې لومړی لیر دی دغه څخه انتخابوي دونه یو کاپي رااخلو وګورئ او په دوم قدم کې همدغه کوم لیر چې دی دونه یو کاپي رااخلو او دا لیر هایټ کوو سمه ده او دا لیر دې خواته دې ځای ته راوړو په دغو بکګراونډ باندې کلیک وکړو وګورئ په دې باندې به موږ کلیک وکړو کله چې موږ بکګراونډ ته راغلو د دونه هم یوه کاپي رااخلو اوس موږ دغه بکګراونډ څنګه کوو هایټ کوو یې سمه ده وګورئ په دې ډول سره نو دغه کوم بکګراونډ چې وه دا د دغو تصویر شاته راوړو او یو څه اندازه ډېره کم اندازه ده لویوو په دغه ډول سره سمه ده اوس په دوم قدم کې موږ کولی شو دغه ته یو څه شاډو ورکړو یا هم یو څه نور تغیرات کې راوړو ډراپ شډو نورمال ده سمه ده او یو څه اندازه په دغه ډول سره اوکې نور تغیرات کې راوستل غواړئ هم تاسو کولی شئ په دې کې تغیرات راوړئ د مثال په ډول سره زه غواړم چې بلو یو څه اندازه دننه خواته ورته کمه په دغه ډول سره اوکې نو نور به انشاءالله دومره څه نه وي کې اوکې سمه ده وګورئ دغه کوم دوه تصویران چې دي دا به تاسو په یو حالت کې کلیک کړي وي او دغلته کوم تصویر چې وه دغو بکګراونډ هم موږ غواړو لومړی بکګراونډ یې شاته بوځو او یو څه اندازه یې رالوی کړو وګورئ کنټرول زید باید په مساوي ډول سره دواړو خواو ته لوی شي
انټر په دې ډول سره نو ډیر باید لوی نشي سمه ده اوکې یو څه اندازه نور هم اوکې نو چېرته غواړو چې موږ د دغو کوم ځای باندې چې کوم افیکټونه اپلای کړي دي هغه ورته راوړو نو کولی شو چې کاپي لیر باندې کلیک وکړو او وروسته یې دغو ته موږ پیسټ کړو وګورئ پیسټ لیر سټایل باندې کلیک وکړو همغه لیر به څنګه شي دلته پیسټ شي نو په دغه ډول باندې موږ کولی شو مختلف کوم شکلونه یا شیپونه چې دي هغه جوړ کړو نو دا هم غواړم چې موجود وي اما د لاک نه یې باسمه راځم فلټر ته او یو څه اندازه دا بلو کوم سمه ده په دغه ډول سره او اوس په دویم قدم کې د دوی یوه کاپي اخلم وګورئ پورتنۍ کومه کاپي چې ده هغو ته رنګ ورکوم مثالا تور رنګ ورکړم اوکې او دلته راځم کالر باندې کلیک کوم وګورئ په دغه ډول سره به موږ یو کوچنی شانته ډیزاین وکړله نو کولی شي دلته اوس په دې کې مختلف تغییرات راوړئ د مثال په ډول سره وګورئ دا دوه به تاسې ګروپ کوئ او دغه دوه کوم چې دي دا به هم ګروپ کوئ کولی شئ لینک یې هم کوئ سمه ده وګورئ ګروپ موجود دی صرف بند یې کوئ په دغه ډول سره دا هم وشول ګروپ شو نو کولی شئ په دې کې مختلف تغییرات راوړئ اوکې دا یو څه ښکته راوړم وګورئ او دلته یو لیکنه ورته کړمه په فارم کې نه کړمه سمه ده کنټرول زائد غواړم مثلا یو عنوان ورکړم سمه ده یو عنوان ورکړم او هغه هم یو څه لوی وي مثلا په دې اندازې سره وي او کوم کالر یا رنګ چې دی هغه هم تور وي یا هم په بل رنګ کې وي وګورئ نو کولی شئ هر رنګ چې د تاسو خوښه وي هغه رنګ ورته وټاکئ په دې ډول سره سمه ده نو مختلف تغییرات موږ په دې کې راوستلی شو اوکې نو غواړم دلته یو فریم یا هم هغه ټکس باکس ورکړم تر څو په هغو کې یو څه اندازه لیکنې وي په دغې فونټ سره او فول یې کړم سمه ده په دغه ډول یو څه یې ښکته راوړم او دغه عنوان چې دی باره یې وړم سمه ده نو رنګ کولی شي تاسو تغییر کړئ سمه ده کوم رنګ چې د تاسو خوښ شولو بس همغه رنګ ورته وکاروئ که هغه تور وه که هغه سپین رنګ وه او که بل هر ډول رنګ وه سمه ده یا هم سور رنګ ورته وکاروئ په دغه ډول سره سمه ده دا هم ورته موږ سور رنګ انتخابوو په دغه ډول سره انشاءالله بیا به وروسته په دې رنګونو په کارونه باندې موږ انشاءالله ځینې جلسې لرو چې مفصل به په هغو باندې موږ خبرې کوو نو دغه هم لومړی یو دېرشمه جلسه وه چې تاسو ته مې وړاندې کړله نو انشاءالله د موږ د فوتوشاپ اساسات به تر 40مې جلسې پورې خلاص شي انشاءالله او وروسته د 40مې جلسې په موږ نو یو څو جلسې نور مکملې پروژې ډیزاین کوو سمه ده کومې لوړې پروژې دي نه غواړم چې دا کورس ډېر لوی شي نو که چېرته تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی احمد مني چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ کوم کورسونه چې موږ نور جوړ کړي دي په هغو باندې په خپل وخت باندې خبر شئ د هغو نه استفاده وکړئ نو تر بلې او راتلونکي جلسې پورې انتفاق نه سپارم چې چېرې ولرئ